جانانه نور د حقیقت نه سترګې مه پټوه جانانه نور د حقیقت نه سترګې مه پټوه دې رښتونې محبت نه سترګې مه پټوه د بټ نه دې کړم مخ اړوې ښځمو زه به شم د بټ نه دې کړم مخ اړوې ښځمو زه به شم اوس کوړندېږې خو د بټ نه سترګې مه پټوه ته تماشګیر وې ستا کوڅه کې مې ګریوان پاتې شو ته تماشګیر وې ستا کوڅه کې مې ګریوان پاتې شو کوننګ لرې نو د غیرت نه سترګې مه پټوه ګرانو مینوالو السلام علیکم امید لرم چې روغ به یې جوړ به یې خوشحاله به یې ژوند به په مزو کې تېرېږي مینوالو ادبي خپرونه پټ لالنو کې زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ما صابرو سره د خپل ګران ملګري انعام الله سره نن مو د ادبي خپرونه د خپل ګران مشرو سرزمین درمان صاحب د خوا راوړې ده چې دوی د شمنال له کلي سره تعلق دی مینوالو ډېر ښایسته لیک کي نو راځئ مینوالو چې په شریکه څه شعرونه واورو د دوی سره دوی د ژوند په باره کې تپوسونه ترې وکړو نو درمان صاحب سلامونه مې واخلئ پرې پټ لالنو کې ته هرکلی وایم ډېره مننه معاذ صاحب لول خصوص تاسو یو جهان مننه کوم چې تاسو زه داسې رایاد شوم چې لکه زما خواله راغلی او دا تاسو په خپل ځان باندې درانه یې نو د ژوند شپې ورځې دي بس په دې بونیر کې تېروو زه خو یو د شمنال یم او دلته د څه مجبورۍ وای یا که شوقیه وای ماشومانان سبق وایي هغوی ته ناست یم او د شعر و شاعرۍ دا مزل ورسره هم روان دی او د کاروبار یو دغه پسې هم روان دی نو په دغه مجبورۍ نه بس په دې بونیر کې اوسو دربان صاحب دا راته مو وایي مینوال به هم ګوري چې تعلیم مو څومره کړی دی د کومو کومو ځایونو نه مو کړی دی یاره معاذ صاحب که د تعلیم په باره کې رانه تپوس وکړي نو په دې کې خو به راته پاتې ځکه راشم چې د هغې وخت چې څه دغه و نو دومره سهولیات هم نو لکه څنګه چې نن سبا دي خو بس دغه د میډل پورې چې مونږ سبق مې ویل دی اووم ورته وایه که اتم ورته وایه لکه تعلیم مکمل نه یې کړی لکه ډېره ښه درمان صاحب دا راته هم وایه چې د شاعري د کم وخت نه کوئ او په دې شاعرۍ کې مو کوم صنف ډېر خوښ دی شاعري خو زه د ډېر وړوکوالي نه کوم چې زما چې څومره یاد شي چې د 14 کالو په عمر کې ما څه لیکلي دي هغه ما ځان سره خوندي کړي دي نو د خدای په نوز چې زه هغه کله ناکله راواخلم زه ته حیران شم شاعري د ډېر پخوا نه کوم او په شاعرۍ کې رومان زما ډېر خوښي لکه روماني شاعري ما ډېره کړله او راشي پکې مخې له د حالاتو باندې هم لیکل کړي دي او په دې خپل ملک خوږ ملک باندې هم کړي دي کله او چې څه مخې له راشي دغه وخت سره اندازه جو هغه لیکونو ډېره ښه درمان صاحب دا راته هم ووایه چې نن سبا پرې موجوده دور کې د کومې ادبي ټولنې سره تعلق لرئ زه د پښتو چغرزو پښتو ادبي جرګې یو غړی یم او الحمدلله چې کشران پکې هم ډېر دي او ډېر تکړه لګان دي پکې ما ته ډېر په درانه انداز باندې د هغې وجه دا ده چې زما یو کتاب چاپ دی او دویم کتاب مې زیرې چاپ دی لکه اوس تقریبا یو میاشت نیمه کې هغه راوځي نو د هغې په هغه دغه سره چې کوم دی نو هغه ملګري زما ډېر غټ خیال ساتي او ما له ډېر عزت راکوي او کوتاهی زمانه کېږي چې یو بعضې زه لږ مصروفه ونې ژوند دی زما نو هغه مشاعرو له یا هغه غونډو له داسې په موقع نشم رسېدی خو بهرحال کوشش کوو چې لکه مشاعره جوړه شي نو زه ورته ځان ورسوم زه د چغرزو ادبي جرګې یو غړی یم ډېره مننه درمان صاحب وخت هم نه خرابوم وخت هم ډېر قیمتي دی خو اخري تپوس ته نه کومه چې آیا په مطلب په دې موجوده دور کې تاسو کار روزګار څه کوئ زه خو چې په دې سوالۍ کې زه د بوټ یو ښه کاریګر یم ځان ته خو سړی ښه نشي ویلی خو لکه اندازه دا لګي چې ما له د پېښور او د سوات او د لرې ځایونو نه خلک راشي نو هغه عکاسي داسې کېږي چې لکه مطلب دا دی چې یو څیز جوړ کړم نو هغه ناویاتي لکه او ډېر د لرو ځایونو نه کسان راځي بل انتهایي ډېر رشي په ما باندې د کار نو د هغې سره زه بیا 2 میاشتې 3 میاشتې حالانکې بورډ مې هم لګولله چې یاره ما ماف کوئ لکه ما ته اډر مه راکوئ بعضې داسې ملګري راشي چې هغوی د سړی انکار نشي کولی یا ناشنا یې لاړ شي زما یار دوست ما پسې راولي وایي یاره هر څه چې کوې ښودله نو هغې لږ زه په چکر کې اچولی یم لګر د دا غم خادي شو یا هسې لکه ریلیکس ژوند تېرول شو چېرته چکر لګول شو نو دغې نه لږ محرومه یم که نه
او زه د بوټ کاریګر یم جی. ډېره مننه درمان صاحب. درمان صاحب مینوال به م ګوري نو هغوی ته د خپلې خوښې څه شعرونه غزله یا نظمونه ووایه چې هغوی ته هم زده کړه وکړي او خوندونه ترې والي او موږ دا ناست ملګري هم. نو ما صاحب بالکل ورته وایم چې تاسو دومره راغلي چې څومره تاسو وایي خو دا شعرونه چې دي دا زما په خیال د شاعر بچي دي او د شاعر په بچو کې چې بیا ټولو نه کشر بچی دا دغه زیات خوښي. حالانکه اوس نه پوهېږم چې مینوال به څه لکه دغه کوي خوښوي، خو لکه زه به بهرحال تاسو ته نوي یو څو شعرونه ووایم او د شعر نه مخکې به راته یو دوه درې شعرونه د غزل نه مخکې به وایم. وایي د میخانې دروازې بیرته په رضا که ساقي، د میخانې دروازې بیرته په رضا که ساقي، او زه چې خپل سر ماتوم بیا ماته ورونه څه دي. ډېر ښکلی. او بس یو امید د راتلو وکړه خو د مرګ نه مخکې، بس یو امید د راتلو راکړه خو د مرګ نه مخکې، زه په نشو وخت تېروم ماته کلونه څه دي. ډېر ښکلی. او زه په خپل زړه باندې پاخه پاخه داغونه ږدمه، زه په خپل زړه باندې پاخه پاخه داغونه ږدم او چې ستا د اوښکو سره ځي ستا به خالونه څه وي. ډېر ښه، دا راته بیا ووایه. وایي زه په خپل زړه باندې پاخه پاخه داغونه ږدمه، زه په خپل زړه باندې پاخه پاخه داغونه ږدم او چې ستا د اوښکو سره ځي ستا به خالونه څه وي. ډېر. او غزل دی جي. وی خدای درکړی دی جلال او جمال دواړه، خدای درکړی دی جلال او جمال دواړه، او ځکه شته لري داغونه او خال دواړه، او خپل ګناه چرته په خپله بهانه شي، خپل ګناه چرته په خپله بهانه شي چې تا وکړله جوټه او کنګال دواړه. ډېر ښکلی. او تا پیغور څنګ په پسته لهجه کې راکو، تا پیغور څنګ په پسته لهجه کې راکو، مرګي نوم دی یا پانسیا حلال دواړه. ډېر ښکلی دی. او مونږ په یو غرګي او ځای دواړه میده شوې، مونږ په یو غرګي او ځای دواړه میده شوې، په ننګری لکه زیره او دانیال دواړه. ډېر زبردست. او داویدار چې مې منصف ته غوږ نږدې کو، داویدار چې مې منصف ته غوږ نږدې کو، نو اوس مې وجني دا مرض او دا پال دواړه. ډېر ښه. او د ملنګ ورکړه د غمه خالي نه وي ما صاحب، د ملنګ ورکړه د غمه خالي نه وي، ګرځوي ځکه کوتک او کنډال دواړه. او یو ساعت مې مرور په بل رضا کې، یو ساعت مې مرور په بل رضا کې، نو زه منم ستا تجربه او کمال دواړه. ډېر زبردست. او دا په ما مین درمان چې را سره وي، دا په ما مین درمان چې را سره وي، ما ته یو شی دی بنګله او چوپال دواړه. ډېره مننه درمان صاحب. مینوالو تاسو شعرونه غزل واورېدو، خو دې سره چې درمان صاحب نه بل هم داسې یو خوندور کلام واورو نو ډېر خوند به وکړي. درمان صاحب مینوال ته بل هم یو کلام ډالۍ کې چې هغوی ته هم خوندونه والي او موږ دا ناست ملګري هم. وایي څه په زار زار مې د لاسونو تړې، څه په زار زار مې د لاسونو تړې، چې جلبنګۍ مې په زخمونو تړې، او درد پښتون شسترګې ټیټې نه کړې، درد پښتون شسترګې ټیټې نه کړې، ملا به د زغم په ټکورونو تړې. ډېر ښه، دا راته بیا ووایه. وایي درد پښتون شسترګې ټیټې نه کړې، ملا به د زغم په ټکورونو تړې، او جانانه سر او ساز مې دواړه لګي، جانانه سر او ساز مې دواړه لګي، څه له بنګړي پرې مالونو تړې. او زما نصیب کې دغه وچه وشوه، زما نصیب کې دغه وچه وشوه، ابس مې ګرې په قسمتونو تړې، او زه دې د سود په برخه ولمانځلم، زه دې د سود په برخه ولمانځلم، چې رانه پڼ د ارمانونو تړې، او مین تکړې چې نصیحت ناصحه، مین تکړې چې نصیحت ناصحه، سره لیونی په اومو تارونو تړې. او تا چې د زلفو په تار نه تاړنو، تا چې د زلفو په تار نه تاړنو، اوس په درمان په زنځیرونو تړې. ډېر ښکلی. ګرانو مینوالو دا زموږ سره درمان صاحب چې دوی خپل کلامونه ووایي، نو امید لرم چې تاسو به ترې خوندونه اخیستي وي. نو انشاءالله په راروانه د بیا خپرونه کې بیا ملاقات کېږي، تر هغې پورې ما له اجازت راکړئ. الله پامان.